نو پروګرام خو باندې ایجوکیشن سوسایټي توسط سره او بیسیکل تیم دا و چې مو کوم د کیریئر کاونسلینګ دی دا مو په تعلیمي سېکټر کې زیات کمای دی دغه شي نو دغه ګیپ پورا کولو پورا موږ د آیډیا ډېر وخت نه و چې مو د مشمونو کیریئر کاونسلینګ وکړو آیا چې هغه د میټرک نه بعد روشي نو هغه لا کم د پوسیبل فیلډز دي چې هغه لا غتلای شي نو د انفارمیشن او د علم د کمی دی واجه هغه بیا هم پاتې کم ټرندینګ فیلډز دی پاکه روډ شي او ډیر فطری تضادات پکې روشي چې هغه دی واجه مشمون یا واپس سکول پریک دی یا نور سویچینګ کې ټایم ضایع کوي نو دغه د پورا د ښه یوټیلایزیشن د پورا مونږ اول چې کوم دی هغه سټوډنټس یې اول نه چې ګایډ کونو دا ډېر بهترین یو هغه آوټپوټ موږ لرو دا کې موږ سره کثیر تعداد د ټیچرز چې کوم پیرنټس او سټوډنټ بشمول د صحافت د ټولو کې حصہ ورتلی هغوی یا هم شکریه ادا کوو نو دا ماشاءالله چې کوم دي سټوډنټ طرف نه موږ له ډېر ښه فیډبیک ملو شولو مطلب لاست کې موږ چې کوم کوېشن انسر سیشن عامې ښه و هغې نه موږ له پته ولګېده چې ماشاءالله ویډ کې خپل کیریئر مطلب سلیکشن یې اوس نه وکړلو او لوکیله مطلب یو دا میسیج ورغلو چې ماشاءالله موږ چې کوم یوت دي او ټول کافي ټیلنټډ دي او دویم نمبر چې کوم مین میسیج دی لوکیله هم موږ بخصوص فاټا یا زه د خبر دا میسیج هم وروړو چې ماشاءالله موږ خلک پر امن دي او الوکا ښه په امن کې دو نو موږ چې کوم دا کمی محسوس کړل چې مثلا د سټوډنټونو لا چې کوم د ټیشي ټول غړ ضرورت دی نو هغه شی چې کوم موږ په پینډینګ کې و د ډېر وخت نه خو موږ چې کوم دی اوس د هغه چې کوم ضرورت محسوس کړو بیا وتر علامه ته کړو هغه چې کوم हमारा वकलो दे केयर काउंसलिंग होता चिकन जो जरूरी है कि जो भी खबर दे काउंसलिंग है केयर पता होता है कि मोल मसला कंसिडर लाता को बोले एमओ मरगा दे खबर हुकम जे पाबन प्रोट चिकन मेडिकल का वरो इंजीनियरिंग का वरो और मेडिकल लातलो तो आगा चिकन इंजीनियरिंग को लो इंजीनियरिंग के प्रे खोलो बिया मेडिकल ला लो जे چې داسې شي نه چې کوم د وخت لپاره د لوکې لپاره د خلکو د بدل ضرورت او د سین بیا مستقبل کې ان شاء الله موږ بیا هم کوو نن پروګرام موږ پر سټوډنټس لپاره ډیر فائدمند پروګرام و او باډ ایجوکیشنل سوسایټي موږ ډیر شکرګزار یو ځکه چې موږ سټوډنټس لپاره فائنلی یو دغه شونته کې هغه موږ سټوډنټس لپاره یو سوسایټي ضرورت لري چې موږ نیډز او وانټس لپاره کیر کوي او موږ هغه ریلایز کړل موږ چې موږ لپاره چې هغه فلاز چې موږ خپل کریئر چوز کو او هغه چې کوم ګایډنس وی کریئر چوز کولای پوره هغه ګایډنس فائنلی موږ لا ملو شول